نخبة الافکار د اسلامي امت فکری سفر لیکوالی سید اکرام سایدی دی او په بلبل اپلیکیشن زه روزالدین حق پرست درته وړاندې کوم. په دې کتاب کې د مسلمه امت د پخوانی حالت او اوسنی حالت مقایسه شوې ده. په دې کتاب کې موږ ته ښودل کیږي چې مسلمه امت پخوا په کوم حالت کې و او اوس کوم حالت کې قرار لري، څنګه د عروج له حالته د زوال حالت ته ورسېده. کاش د اروپا پاچاهان هم ستا په څېر وی. په 1180 میلادي کال کې صلاح الدین ایوبي بیت المقدس ونیوه. نصرانیان بیرته په پوره امنیت خپلو ښارونو ته ولېږل شول. د هغوی سره یې پوره د احسان څخه کار واخیسته او پوره پر درناوي ټول یورپ ته لاړل. د مارجریت په نامه یوه نصرانۍ ښځې څخه زوی غلا شوی و. صلاح الدین ایوبي ته په ژړا راغله، ورته ویې ویل: معظمه سلطانه، نصرانیانو زما څخه زما زوی غلا کړ. هغه کوچنی شیدې خور ماشوم دی، تاسو زما د بچي غم وخورئ. صلاح الدین ایوبي په خپله لاړ. کلاګانې یې لټ په لټ وکتلې. ماشوم یې له یوې کلا را پیدا کړ، مور ته یې ورکړ. هغې خپل زوی ښکل کړ. په اوښلنو سترګو یې له صلاح الدین ایوبي مننه وکړه. ورته ویې ویل: زموږ خوښ یې مشره. کاش زموږ د اروپا پاچاهان هم ستا په څېر وی. دا و د امت د لوی خلکو اخلاق چې دښمنان هم صفت کوي. د لویدیځ تش په نامه پاچاهان د دوی په وړاندې هیڅ هم نه وو. خو نن خبره برعکس ده. زموږ پاچاهان د غرب له پاچاهانو متاثره شوي دي. موږ هغه دین ته شا کړي ده چې انسان ته عزت ورکوي، له یو شپون څخه فاروق اکبر جوړوي، د پلورل شوي غلام څخه سید او د حبشي غلام څخه سردار جوړوي.